درنو دوستانو زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دینی خپرونې او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت ورسیږي. الرحمن الرحیم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب متفق عليه. عايزان خبره خو هغه د خولې په باره کې روانه وه چې د الله رسول فرمایي دا ستا خوله دا تا جهنم ته هم رسوي، دا ستا خوله تا جنت ته هم رسوي. او یقیني خبره ده د ښه خبره سړی ابادۍ و کامیابۍ ته رسوي عزیزانو، بده خبره سړی ناکامۍ جنګ و جګړې و تاڼي و هغه د مچ وجې ته چې د هغه سړی رسوي. نن حدیث چې دی عزیزانو دا د بخاري او د مسلم حدیث دی، ډېر په غور به واورئ. لما په ګر دنیا کې ملایان فارغه خلک دي عزیزان، ملایان چې دا زه یو حدیث ووایم بس فورا بیا کمنټونه یې د دی دا خبره غلطه ده، دا صحیح ده، دا نه و په کار، دا هغه و، دا دغه ده. او الحمدلله ما سوا له خپلو استادانو بل د چا فکر نه لرم، نه د چا په دباو کې راځو، نه د چا ګبراویږو، نه له چا بیریږو، نه د چا په لالچ کې راځو، نه د چا د 2 روپۍ دپاره خپل سترګې و او خپل ضمیر چې دی هغه مړه کولی شو، دا نسو کولی. مرګ غواړو خو دا خبرې غواړو نه. د نن سبق دا اول حدیث دی، دا به ډېر په غور واورئ عزیزانو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ان العبد لیتکلم بالکلمة ما یتبین فیها. وی کله کله یو انسان داسې خبره وکړي چې ما یتبین فیها هېڅ غور فکر د په خبره کې کړی نه وي، نو یزل بها الی النار، په دغه خبره باندې دی جهنم ته ورسیږي. ويزل بها الى النار ابعد مما بين المشرق والمغرب متفق عليه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کله کله سړی مجلس کوي بس یو عامه خبره وکړي د په فکر څه داسې درانه خبره نه ده، نه داسې ډیره ګناهګاره خبره ده، حالانکه د الله په دربار کې خبره دومره درانه دومره وزنی چې د دا خبرې په خاطر دی جهنم ته ورلسي، دی جهنم ته دومره لاندې ورلسي عزیزانو لکه مځکه و اسمان په مابینځ کې څو فاصله ده. د دا خبرې د وجې الله رب العزت دی و جهنم ته دومره لاندې ورلکي. صرف خبره دا ده دی غور نه پکې کوي، خبره د وی کړه ویاره څه نو دا اوس څه سړی خو په دې کافر کېږي نه، بس دغه خبره چې دا هغه بیا دی ولاړ شي هغه تاوان ترې رسولی چې دی په ځان باندې خبر سوی نه په ځان باندې خبر یې. دا د څه پورې درته وایم، تیر ورځ کې ما دا خبره کړې وله چې دا زموږ پښتانه دا خبره کوي چې یاره په تا داسې ملامت یم لکه په الله چې ملامت یم. ما وویل مال دا کفریه خبره ده، سړی داسې خبره نه کوي. الله او بنده مه سره یو شی کوه، خالق و مخلوق مه سره یو شی کوه. دا مه وایه یاره چې زه په تا داسې ملامت یم لکه په الله. ما الله خو ډېر عظیم ذات دی یاره، زه به په تا څو ملامت سمه، نو خو چا ډېر ملامت سم د هغه دی زه به تا مړ کړم یا ته به ما مړ کړې زه په تا ملامت. خو لیکن د هغه باوجود چې زه تا مړ کړم نو زه په تا داسې نه یم ملامت لکه په الله چې ملامت یم، حالانکه زه تا مړ کړم نعوذ بالله یا ته ما مړ کړې. الله ډېر عظیم دی، الله ډېر لوی دی. بس ملایانو نارې شروع کړې، ټلیفونان شروع سو، ما ته ویلې مال په حدیثو کې راځي هغول موږ خو مقلدینو د امام سمال، زه نه یم مقلد، زه نه یم مقلد. پرېږده ستا خبرې پرېږده، د چا یې د کومې خوا راغلی چا پوه کړی په دې خبره باندې، ته مازاد یې زه مازاد یم. د قیامت په ورځ له ما پوښتنه کېږي، له تا هم پوښتنه کېږي. زه به د الله په دربار کې دا وایم چې یا الله دې خلکو ویلی چې زه په تا دی ملامت یم لکه په الله، او ده به بیا دا ویلی چې یا دا خبره مه کوه، پروا نه لري، هېڅ پروا نه لري. ما او تا به دواړه د قیامت په ورځ د الله په دربار کې پېښ شو چې زما په زړه کې د الله څو احترام او ستا په زړه کې د الله څو احترام. دا کفریه خبره او کفریه دا زما په فکر زه درته وایم، صحیح شو زما په فکر.
اوس نو زه د کتاب خبره درته وکړم. عزیزانو که چیرې یو سړی راولاړ سو دا خپل بریتون یې ښه کشني کړي و لکه د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه چې وه په کینچي باندې بالکل، نو بیا کور والا ورته ویلې چې دا څه منحوسه چهره دې جوړه کړې، دا څه منحوسه شکل دې جوړ کړی، دا د انسانانو رنګ دی. علما فرمایي، کتاب فرمایي دا ښځه په دا خبره مرتده سوله، مرتده. ته به بیرته و دې ته د توبې تلقین کوې، ته به غزاریو خبرې ورته کوې چې بیرته دا خبره واپس واخه، معافي د الله څخه وغواړه، مغفرت وغواړه، استغفار ووایه، توبه وباسه، بیا به بیرته ملا راوغواړې، نکاح به وتړې. بس دا اوس و تا ته جایزه شو، کنې و تا ته دا ښځه نه جایزه کېږي. صرف دا ښځې راولاړې سوې و خپل خاوند ته چې هغه پر سنت طریقه یې یا ژره جوړه کړې وله یا یې دا بریتونه جوړ کړي ول، دا څه منحوسه شکل دې جوړ کړی دی. اوس که دا خبره اوس باید دای خبرې دي چې هغه د انسان فکر نه وي، امکان شته الله رب العزت معافي ورته وکړي. او که په قصد دا خبره وکړي چې دا د پیغمبر علیه السلام طریقه و زما بچ نه کېږي، بیا تم دا هغه وایه چې دا سړی کافر کېږي، بیا تم دا هغه وایه. یو سړی د چا خالي لاس وګوروئ ستا تبه ده، بل سړی راولاړ سي هغه علیحده په مشین باندې وګوري هغه ستا تبه ده. اوس دا کم سړی چې د چا لاس وګوري دا تجربه ده، او دا کم سړی چې په مشین وګوري دا بیا ډاکټر بلل کېږي. صحیح شو. نو دلته هم که چیرې خبره داسې وله چې یاره په قصد دا خبره وکړه چې د پیغمبر علیه السلام صورت هم دغسې و، بیا سړی وچ کلک کافر کېږي په دې باندې. او که دی ووایه یاره زه نه وم په خبر زما پام نه ولو، نو معافي وغواړي، ممکنه ده الله به بیا معافي ورته وکړي، الله به عفو ورته وکړي. خو لیکن بیا هم د الله رسول فرمایي ستا به دا فکر دی چې یاره دا د خاص خبره نه ده ما وکړله. د الله رسول فرمایي تا به الله جهنم ته ورواچي، دومره به د جهنم ته لاندې ورواچي لکه مځکه و اسمان په مابینځ کې به دونه فاصله راشي، دومره لاندې به جهنم ته ورولوېږي. ما یتبین فیها د غور فکر په دا خبره کې نه کړی. او موږ ټوله دا معاشره ده عزیزان. بیا کتاب فرمایي و یو سړی راولاړ شولو اودس نه کوي بغیر د اوداسه لمونځ وکړي، یاره څه ضروري ده خامخا به اودس کوي؟ دا سړی په دې خبره 1000% کافر شو. الله فرمایي بغیر د اوداسه لمونځ نه کېږي او ته واکېږي. الله وایي اودس فرض دی، ضروري دی، لازمي ته بیا کوي، ته وایې یا نه غواړې. دا د الله رب العزت د خبرې انکار دی او په دې خبره سړی کافر کېږي. صحیح. اوس دا خبره به لازم سره تعلق نه لري، دا زما دا بله خبره واورئ. یو سړی مستري دی، خیرن کالي اغوستي دي، دا هم د کتاب خبره ته کوم د ځانه هغه اوله خبره ما درته وکړه چې په خدای څو ملامت، بس بیا ورسو یو د قیامت ورځ هغې مجلس سره کوو، دا نور ټولې د کتابه درته کوم. خیرن کالي اغوستي دي، مردار کالي اغوستي دي، هغه په مبلیلو لړلي تک تور دي، خیرن دي. یا زموږ صابون کارخانې والا موږ ته رانږدې دي وروره، هغه دی چې هغه ډرمان خالي کوي په هغه کالۍ کې لمانځه له راشي، هغه بېکار خیرن دي پښې چې پر د امځکې کښېږي په 5 ورځې نشان نه ځي. که ده دا فکر وکړي چې یاره ضروري ده نو خامخا به صفا کالي اغوندې، په دې کې خو نه هم کېدلی شي. په دا خبره هم سړی کافر کېږي، په دا خبره هم سړی کافر کېږي. دا زه د ګارنټۍ خبرې درته کوم، د ګارنټۍ چې یو سړي خیرن کالي اغوستي دي، یو خو وایي چې یاره مجبوره یم، والله که بس خدای دې معافي راته وکړي، کوشش کوم چې صفا کالي پیدا کړم، دا الله رب العزت به عفو ورته وکړي، پروا نه لري، ګناه ده چې نو وشوه. موږ ټوله ګناهګار یو، خو کافران نه یو، ګناهګار یو، کافران نه یو. زم ګناهګار یم، تم ګناهګار یې، بل هم ګناهګار یې. ها کفر ډېره اوس ګوره ناجوړه ګرده یو، د چا ټوخی کېږي، څوک زکام دی، د چا تبه ده، د چا ملا خوږي، د چا ګوډې خوږېږي، خو کینسر ډېر کم دی. ټیک شولو. کینسر سړی مرګ ته رسوي، په زکام په ټوخي په پلاني په پلاني سړی مرګ ته نه رسېږي، جوړ به شي. دغه رقم که دی وایي یاره زما کالي خیرن دي، الله دې معافي راته وکړي، ترتیب مې نه جوړېږي، والله ډېره خوا مې هم بده ده، پروا نه لري، لمونځ دې وکړي انشاءالله تر یو حده پورې به دې الله رب العزت وبخښي. او که ته دا وایې چې یاره نو ضروري دي خامخا به صفا کړه، په دې کالۍ کې هم صحیح کېږي، دا بیا چا ویلې؟ دا بیا چا ویلې؟ یاره پروا نه لري، پرېږده، د ملایانو خبرې پرېږده. په دا خبره سړی 1000% کافر کېږي. ورسره ښو والا سم پوښتنه وکړئ، کلینرانو سم پوښتنه وکړئ، زما صابون کارخانې والا سم پوښتنه وکړئ، تاسو چې د لمونځونه کوئ ستاسو کوم فکر دی؟ که ستا فکر هغه و چې الله دې معافي راته وکړي، انسان بس خطا راڅه کېږي، کمزوری یم، ټیک دی، صحیح ده، کافر کېږي نه، ګناهګاره دی، ګناهګاره ټوله یو. او که دا ووایي چې یاره څه ضروري خو نه ده، دا فرض ده چې خامخا به کالي صفا کوې، دا د لمانځه توهین دی، استهزاء ده، پسخند دی. او په لمانځه چې سړی پسخند وي په دې سړی کافر کېږي. دا خبرې درته کوم چې دا زموږ په معاشره کې بیخي ډېرې دي.
بیا یو سړی دا ووایي و یاره که پلانی سړی ډېر ښه سړی دی، زما پیر دی یا زموږ د ماجد مولوي صاحب دی، وایي دا که نبي و ما ایمان پر راوړی، دا که نبي وای ما ایمان پر راوړی. دا سړی چې دا سړی هم کافر کېږي، دا کتاب خبره ده. په دې سړی کافر کېږي چې یو سړی وایي ملا دی، پیر دی، آغا دی، سید دی، یاره که دی نبي وای ما ایمان ورباندې راوړی، په دا خبره سړی کافر کېږي. اوس که ته وایې یار په دې خو نو زموږ سر نه خلاصېږي، ضروري نه ده چې ستا دې سر نشي خلاص. ډاکټر و تا ته مریض یې، ستا ګوډې و ملا خوږېږي، دی د معدې ګولۍ م ورسره درکړي. ته ورته ډاکټر صاحب زما خو ملا خوږېږي، د معدې ګولۍ دې ولې راکړې؟ هغه وایي ته چې د ملا ګولۍ خورې ستا معدې ته تاوان ونه رسېږي، او د معدې ګوله م ورسره خوره ګولۍ، نو ستا معدې ته به تاوان نه رسېږي. ضروري نه ده چې خامخا به ستا دماغ په رسېږي. ډاکټر دماغ په رسېدلی دی، په خبره خالي عمل په کوه. که ته نبي وای ما پر تا ایمان راوړی، که پلانی نبي وای ما ایمان پر راوړی. او عجبه بله درته کوم، یو سړی را ولاړ سو، کور والا ته ویلې ول داسې را باندې ګرانه یې لکه الله چې را باندې ګران دی، بلکې تر الله له را باندې ګرانه یې. دا سړی هم کافر کېږي په دې خبره باندې. زموږ ته غزلې و شعرونه ګرده دې خبر نه دي ډک، وایي تر ایمان له را باندې ګران یې. کله کله موږ هم دا واورو، وایي تر ایمان له را باندې ګران یې. ایمان خو د هغه معنا ده چې الله واحد لا شریک ذات دی، الله زما مالک دی، خالق دی، رازق دی، زه بنده یم. نو ایمان خو دغه ته ویل کېږي. خلک وایي په ایمان درته وایم تر ایمان لا ډېر را باندې ګران یې. وایي دی را باندې ګران یې لکه ایمان. دا خو موږ ته 100 کسانو ویلي دي، دی را باندې ګران یې لکه ایمان. د هغه معنا دی را باندې ګران یې لکه الله. څه چمپه کوئ بیا ملایان په خبروئ که نه په خبروئ؟ ملایان خو فارغه دي، پالتوګان دي، بس خالي مازې پیکیج ور واچوه، بس بیا دی ور پرېږده فیسبوک ته. علما فرمایي که یو چا دا خبره وکړله خپلې کوروالا ته، کتاب خبره کوم چې تر الله له را باندې ګرانه یې، تر محمد رسول الله له را باندې ګرانه یې. صحیح سلو دا کافر کېږي په دې خبره باندې. موږ ته چې دا خبره سره کوو چې تر ایمان له را باندې ګرانه، دا به څه چم کوو؟ هر چا چې کړی وه، که ما کړی وه، که تا کړی وه، په آینده کې بیا نه کوو، معافي به وغواړو، استغفار به ووایو، توبه به وباسو چې یا الله زما فکر نو، زما پام نو، زه معافي غواړم، یا الله پر دا خبره زه زر واره معافي غواړم، الله به ما او تا ته معافي وکړي، د توبې دروازه خلاصه ده. چاته دا مه وایه تر ایمان له را باندې ګرانه. دا چې کله کله داسې نه دا د فیسبوک زامن هغه عاشقۍ مشقۍ چې په مخه راخېږي، چا بنګړۍ په لاس کړی، چا غاړګۍ په غاړه کړي، چا غوږ سروی کړی، نه چا پر دا ځای نشان جوړ کړی، بیا د وینو بیا توره په نن ایستلې نه، یا بیا وینې څه دا نه دي. هغه تر ایمان له را باندې ګرانه، هغه چې پر چا باندې عاشق. دا عاشقي نه ده، دې ته عاشقي نه وایي. عاشق څوک ولو؟ ابو نعیم اصفهاني فرمایي اولنۍ مینه چې سوې ده هغه د محمد رسول الله او د بیبي عایشې صدیقې اولنۍ مینه ده. بیا معاذ بن جبل ولو چې په یمن کې پروت ول، راپورته سو جګ وګرځېدی. نبی صاحب فرمایي چې پیغمبر سم ول وفات هغه ته څه وایي سړی که پیغمبر سم چېرته ول بس وفات سوی دی. چې پوښتنه وکړه میاس بعد حال راغی، خاص پر هغه ټیم وفات سوی دی. ته خلک د لیلا او د مجنون کیسې کوي، د لیلا او د مجنون مه کوه، د معاذ او د محمد رسول الله هغه وکړه. صحیح سلو وایي تر ایمان له را باندې ګرانه، تر ایمان. دا نو هغه 2 نمبر عاشقان نه دي. دا سړی کافر کېږي په دې خبره باندې. دا دغه هلته د دماغ څه ګرمایي ده راپورته شي، بیا دا خبرې په وکړي 4 ورځې بعد چې واده ماده وشي بیا یو شی دی. صحیح سلو نو وایي که چیرې چا دا خبره وکړه که دا پلانی نبي وایي ما ایمان پر راوړی، په دې خبره سړی کافر کېږي. او یا یو سړی دا ووایي چې ولاړی فیکټرۍ لره، هلته کافرانو غټه کارخانه ده، اوس دی په لمانځه شرمېدی د کافرانو پر مخ باندې لمونځ یې نه وکړي، 1 2 3 لمونځونه یې پرېښوئ، دغه یې نمازي سړی ولو لمونځ یې پرېښوئ. یاره بده خبره ده، خلک درته ګوري، اوس بیا ته پر مځکه ولاړ یم. دا سړی هم کافر کېږي په دې خبره. ستا د کافر د تعظیم په خاطر لمونځ پرېښوئ. او بیا علما فرمایي، حکیم اختر صاحب غالبا لیکلي دي، که یو چا کافر ته د تعظیم په خاطر، د عظمت په خاطر، د عزت په خاطر سلام وایي السلام علیکم، دا سړی هم کافر کېږي. سړی کافر ته د تعظیم، موږ خو بابا وادي ته مسلمانان السلام علیکم السلام علیکم، دا تعظیم دی، دا عزت دی. که تا و کافر ته د تعظیم په خاطر سلام وایي سړی کافر کېږي په دې خبره باندې. صحیح سلو او بیا یو سړی دا وایي لکه د پلانې کار به وکړي، نه خپل مزدور ته وایي، خپل زوی ته وایي، هغه وایي انشاءالله، هغه وایي انشاءالله، بله واره چې انشاءالله ونه وایي، د انشاءالله بغیره به دا کار کوي. دا سړی کافر کېږي په دې خبره. یا یو سړی دا ووایي چې هلکه ته ورسه دغه وکړه دا پلانې کار، وایي ښه دی کوم یې انشاءالله ووایه، اول زه بغیر د انشاءالله کوم، دا سړی هم کافر کېږي.
که یو سړي دا ویلی چې په اسمانو کې زما مددګاره الله دی، پر مځکه زما انډیوال دی، بلوس دی، هغه ډي اس پي دی، اس پي دی، فوجي دی، کرنل دی، میجر دی، په اسمانو کې مې الله دی زما مددګاره، پر مځکه باندې پلانی بنده دی، دا هم کافر کېږي عزیزانو په دې خبره باندې، دا هم کافر کېږي په دې خبره. که یو سړي دا وویل ان شاء الله ورسوله، دا کار زه کوم چې د الله او د الله د رسول خوښه شي، دا هم کافر کېږي په دې خبره باندې. صحیح سره یو ورځ پیغمبر صلی الله خبره کوله ان شاء الله توره وایست، یو سړی ناست هغه ویل ان شاء الله ورسوله، چې الله خوښ شي د الله د رسول، د الله رسول ته نه دا خبره مه کوه چې د الله خوښ شي هغه به کېږي، بل د هېڅ هغه نه کېږي. یو سړی راولاړ شو د کور والا سره نکاح اچوله، بیا ورته ویلې ګواه خو نو بل څوک نشته، الله او رسول ګواهان دي، په دې هم سړی کافر کېږي، ځکه الله خو حاضر و ناظر ذات دی، محمد رسول الله حاضر و ناظر خو ما او تا نه ویني، تا څنګه د الله رسول د الله سره برابر کې، په دې هم سړی کافر کېږي. دا مې څو خبرې درته وکړې، بیخي یو کتاب پروت دی چې زه درته شروع کړم، بله ورځ بیا یو هم نسي را، بیا به هلته ملایان در باندې پېښ شه، د کرایه 2000 روپۍ زامن نه دي، 2000 روپۍ ورکړه، بیا کافر در مسلمان کوي. صحیح سلو او د خدای عظیم فضل دی الحمدلله، د هېڅ چا خبرې ته محتاج نه یو. اوس د الله رسول فرمایي دا دونه خبرې ما د چی خبرې درته وکړې، هغه مې په دا درته وکړې، وایي د الله رسول فرمایي، حضرت ابو هریره وایي ما د الله د رسول واورېدل چې ان العبد لا يتکلم بالکلمه ما تبین فيها، کله کله سړي د خولې یو خبره ووځي او د فکر نه ورته غور یې نه یې کړی، او بیا یذل بها الى النار، په دا خبره دی ولاړ شي جهنم لره، ابعد مما بین المشرق والمغرب، رواه البخاري ومسلم. د دومره لاندې جهنم ته ورلاسي لکه مځکه و اسمان، څو په مابینځ کې څو فاصله ده، دا د فکر نه پام یې نه. او کله کله د الله رسول فرمایي کله کله به ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله تعالى ما يلقي اليها بالا يرفع الله به درجات. کله کله سړی دغه یو خبره تر خوله ووځي، ښه خبره دی نه به خبر ده، خو دغه عادي وکړله، د الله دومره خوښه سي چې دی نه په خبر الله رب العزت جنت ته بیولي، دی نه په خبر، لکه په ښه خبره باندې سړی په ځان نه دی خبر الله جنت لره بیایي، په بده خبره باندې په ځان نه دی خبر الله جهنم لره بوځي، په بده خبره څوک نه دی خبر دی کافر سوی. څونه ډېر انسانان سته په ځان نه خبر چې دغه حال لره ورسي هغه کینسل وي، دی په ځان نه خبر. داسې انسان په ځان نه خبر، که څوم ته لمونځ کوي، که څوم ته زکات کوي، که څوم ته روزه او حج کوي، لیکن ستا فکر هغه دی، ستا په فکر کې غلطي ده، هغه سړی کافر سوی. دا خو ضروري نه ده چې خامخا به صحیح په لمانځه مسلمان کېږي، دا ضروري نه ده. صحیح سلو دا مې خاص خبرې درته وکړې، اوس که ولاړېږي که کښېنې هغه خپل کار، دا مې خاص دا زموږ د علاقې خبرې د معاشرې خبرې درته وکړې. او زه بیا پروپاګانډا مه کوئ، نر غوندې چې ما ته هر څوک څه وایي زه ډېر خوشحاله کېږم، پر ما ته دا نر چې ما ته را پیدا چې ما ته ډېر خوند را کوي، دا چغال مغال دا پرېږده چې ولاړې بیا خبرې کوي د ځانه ګایېږي، بیا ولاړ سې ماجد ته راته کیسه وکړې، زما کیسه پوره نه ورته وکړې، دوې خبرې ورته وکړې، سبا هغه پر خطبه منبر ناست نورې خبرې نه وي، هلته ملا دی بیان کوي، هغه دا رقم بیان کوي. یا خبره پوره واوره، بیا پر دواړو سور که د الله په خاطر زما لاس کاټېتی والله العظیم کې در سره لیدي، که د الله عزت ما نعوذ بالله ما غلط خبره کړې او که نو بیا ګایېږم. صحیح شو، بیا اجازه نشته درته. نو ابرزلته یو ځای تللي وو، نو یو سړي ویل مولوي صاحب د لور مسله یې وله، ټیک ته صحیح زور سره ولاړم، چې ولاړم هغه زوی مې راغلی و، نو هغه ده خو ویلی چې مولوي صاحب ته زما سره ولاړ شه، زه ده سره ولاړم، د نجلۍ د خوا ولم، هغه دی په زوم ملامت و، د نجلۍ هم په ملامت و، بیا مال خامخا به د نجلۍ په لاس ورکوې، ته ملامت یې. د ډېر عالیان چې مولوي صاحب ما خو ته راوستلی، ما ته دې دپاره راوستلی، مولا جي هغه سره خطاباسو به نه، نر غوندې به سلام هم بند کړې، نر غوندې به لمانځلو هم مه راځه، ولا کې به یې لمانځله راغلی، ولا کې به یې سلام اچول، نر غوندې به کوې، چغال چم به نه کوې چې سبا راپسې ګایېږي. په د مابین زه راولاړ شوم، مال دا ستا لور ملامته ده، ستا لور به و دا زوم ته په لاس ورکړي. اول مولوي صاحب مزه و چې زه به طلاق کوم، مال نه شې طلاق کولی، اجازه نشته درته، حق نه لرې، ولیانو مال بس ټیک ته صحیح ځکه نه ولاړ شو، بیا نو نه یم په خبر څه چل وکړي. صحیح شو، دا رقم نر غوندې مې کیسه خوښه ده. دا وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله. یو سړی راغلی ویل یا رسول الله ته ما ته یو داسې خبره راورسوي چې زه هغه مضبوطه ونسم، بس د نورو خبرو خلاص یم. قل ربي الله، دا وایه چې الله زما رب دی، الله زما رب دی، ثم استقم، پر دا خبر بیا مستقیم ووسیږه، زما رب الله دی الله، بس پر دا اوس مستقیم ووسیږه. د الله رسول فرمایي وایي چې کافر ستا سر در پرې کوي، له دې خبرې سمان. اوس یو سړی دی، مطلب کافرانو ونیو چې تل منځ مه کوه،
ټیک دی مې کوه کنه موږ تا وژنو مې خو پروا نه قضایي به راوګرځوې روزه مه نیسه ټیک دی پروا نه لري روزه مه نیسه لیکن که درته وویل چې یا الله ته نعوذ بالله شکنځا وکړه بیا به څه چم وکړې تا دې په تیلو کې ویلې کې پروا نه لري ستا د سر در پرې کې پروا نه لري تا دې سنگسار کې پروا نه لري خو دا د الله د تورې سه د ربوبیت څه مه لرې کېږي چې بس ربي الله زما رب الله دی الله دې کمې وژنې کمې پرېږدې یو صحابي و کافرانو ونیوي چې ونیوئ بیا ورته وویلې چې ته به دا د بس خالي وره محمد رسول الله ته بد ووایه یا څه بد مو ورته وایه دی ووایه چې محمد رسول الله په احد کې خوښ سو بشوس کې خوښ سو دا خبره وکړه ول دا نسم کولی که یې بې ول نیسم کوي کومندانو د صحابه و مجاهدین ول نه کوم قراره ولاړ سرور ډېر اور یې بل کوي تیل یې پر باندې کو تیل یې وایچول یو ملګری ور واچوي صحابي ول ووایه ول نسم ویلی بل یې پسې ور واچوي ول ووایه ول نسم ویلی دی نو بیا مشر بل یې پسې شهید کوي ول ووایه ول نسم ویلی نو باچا اعلان وکړي چې اوس دی ور واچوي دی چې روان سو ویې ژړل سترګې وشکې وبهېدلې چې ورته لا نه ورسولی بېرته را وګرځوي ول څنګه سو ول خبره هغه ده نو ول ژاړې بیا ولې ول ژاړم پر دې چې کشکې زما دومره ژوندون وای لکه زما د سر ویښتان اوس زما یو ژوند یو روح مې دی یاوه چې زما دومره روحونه وای لکه زما د سر ویښتان ما به هر روح د الله د رسول دپاره قربان کړی ما په دې وژړه ول په دې دی ول ما په دې وژړل ما په دې نه ژړېسته ما ورته وراچې زه به وچیش کوم زه به ژاړم چې او زه به څه کومه کشکې زما دومره روحونه وای ما به ټول پر محمد رسول الله باندې قربان کړی وای او دا خبره ده نو چې کله خبره راله قل ربي الله بس د الله رسول ته ویلو دی خبره راوښه هغه موږ ټینګه کو بیا موږ نه ځینې اورو بس دا خبره کو چې الله زما رب دی نو بیا ثم استقم اوس نو پر دا خبره مستقیم اوسېږه دا مه کوه چې هلته بیا ځای رالی د شیګانو د قادیانیانو هلته بیا مذهب بدل کې دین بدل کې قرآن بدل کې استرلیا والا نه یې زموږ خلک کله ځوانان ستا قادیانیانو سره میلاو شي قادیانیان ته وایي چې و زه استرلیا لره ځم ما هغه استرلیا له ځې په دې شرط چې قادیانه کېږې به و زه قادیانه کېږم ټول ستا مشان میانو سره ولیکې بیا قادیانیان واستوي دی وایي زه په زړه کې وایي زه نه یم زه په زړه کې مسلمان یم دا تا چې په خوله کومه خبره وکړه ته کافر شوې کافر ته اوس وایي چې هغه مونیسه چې زړه یې صفا دی نو بیا په خوله نه ولې کافر کېږي که یو سړی راولاړ شو کور والا ته په زړه کې طلاق ورکړي چې پر ما په 100 طلاقه ده نه طلاقېږي په خوله به وایه په خوله چې په خوله ووایي بیا طلاقېږي نو که ته زر واره په زړه کې زه مسلمان یم په خوله دې کفریا خبره وکړه ته کافر شوې په دې خبره باندې هغه ستا او د الله معامله ده د قیامت په ورځ به ګورو په دنیا کې ته کافر شوې په دې خبره باندې دا کله کله انتخابات په شپو کې نه ولاړ شي هلته جلا نمونه لیکي کله څوک په شیګانو کې ځان لیکي کله په چشت کې لیکي څوک په چشت کې یا زکات شپې چې راشي هغه وایي زه غیر مسلم یم زه اهل کتاب یم زه مسلمان نه یم چې زما زکات دا کافر کېږي په دې خبره باندې ورسې ملایان خبر شي ملایان به کیسه درته کوي ثم استقم پر دا خبره بیا مستقیم وسیږه لا اله الا الله محمد رسول الله دی ول دا مستقیم وسیږه دا هغه صحابي چم بکای چې ول وسوس ما یو روح دی چې زر روحونه مې وای دا ټوله به ما قربان کړي وای خو لا اله الا الله محمد رسول الله نه قربانه و قلت يا رسول الله ما اخفف ما تخاف علي يا رسول الله دا راوشه ته چې پر ما ډیر بیریږي چې زه په کار اخته نه سماغه چشت صحابي دي ډیره زبردست غاپه سره مجلس سولو پښتنه سوله ول یا رسول الله دا خبره خو ما سر خلاصو الله زما رب دی زه به مستقیم پر دې خبره ووسېږم بس دا راوښه چې ته پر ما ډیر بیریږي چې ته پر ما ډیر بیریږي دیني زه په هغه اخته سماغه چشت فاخذ بلسان نفسه د الله رسول د خپل ژبه ونیوله ثم قال هذا دا ژبه څه در باندې بیریږم دا ژبه سم شوروه بد موایه ناجایز مکوه شکنځا مکوه غیبت مکوه بهتان موایه جنگ مپکوه ټیک شو دا د الله رسول یو صحابي ډیر په ناس پښتنه جنې وکړه چې یا رسول الله دای شی راوښیه ډیر خبرې په وسه نه دی پرا چې زه پر هغه باندې بس هغه خبرې ونسم ول بس دا وایه الله زما رب دی فاستقم ول یا رسول الله دا راوښیه چې پر ما ډیر بیریږي مطلب چا سه زنا ونسی چا شراب ونسی څوک قتل ونه کی څوک بل شي پر ما چې ډیر بیریږي یا رسول الله غچشت د الله رسول د خپل ژبه ونیول دا ژبه نه دا کنټرول ک د هر چا چې پر ژبه باندې زار پراتی زار د الله رسول الله سره رالی ول یا رسول الله یو شزه ده په منځو کې ډیره کمزورې ده په عبادتو کې ډیره کمزورې ده خدا دې ژبه ډیره شته د امسایګانو سره ډیره شته د الله رسول دا جنتی ده جنتی
بل سړی رالی ول یا رسول الله زموږ خواته یوه ښځه ستا ډېره عبادت ګزاره ده، ډېره بزرګه ده، ډېره الله والا ده، ډېر نفلونه وو، صدقې وو، تاجد وو، اشراق چې دی هغه کوي، فرضي خو خامخا کوي، خو دا دي پر ژبې زار پراته دي، اوهو پر ژبې زار پراته دي. کله کله زموږ په کورو کې هم دا رقم ښځې راځي، بس پر ژبې داسې زار پراته دي، ته په ګپه کې یو خبره درته ورته وکړه، دا یې د رښتیا درته کوي. ته کوروالو سره کله کله ګپه کوه، په ګپه کې یو خبره ورته وکړه، دا تا ته د رښتیاو جواب درکړي. پر ژبې زار پراته دي، هغه ګپه بیا جنګ سي، د جنګ بعد بیا طلاق ته مسله ورسېږي. سړی وایي ما دغه ګپه درته کوله، خوند دې راکړئ، مطلب رالم د سفره رالم، یو ګپ هم در باندې وکړه او تا ما ته دی جواب راکړئ، دا بیا ورته وایي زه نو څه خبره وم چې ته پر ما ګپه کوې. نو پر ژبه دې زار پراته ولو، نن د خپل کور د پلار د کور مېلمنه شولې، ټیک شولو، څنګه په عزت اوسېدلې. ځان ته به مې یوه جوړه کالي کول، تا ته به مې درې جوړې کول، ځان ته مې یوه جوړه چوټې کولې، تا ته مې درې جوړې سنډلان در کول. صحیح شو؟ او نن لاړې د خپل د پلار د کور مېلمنه شوې، ورونه په کم نظر درته ګوري، ورېندارګانې. دا زموږ ته ښځې نه دي، دا د دې خبرې څه ډېر بد وړي. د مېړه سره جوابونه نه وایي، هغه وایي دی نه چې بیا د ورېندارو ولاس ته مجبوره سم، د ورېندارې ولاس ته مجبور دې څه ډېر بد وړي. د ورور د لاسه سې نه وړي، د پلار د لاسه سې نه وړي، د مور د وایي نه زه به ورېندارې ته مجبوره کېږم، محتاج خدای دې مې دی نه کوي. او هلته نو پر ژبه باندې زار پراته وي، بیا طلاق راشي. طلاق چې طلاق رالی بیا یې دماغ له کله کله سړي سره جنګ وشي، ټوپک راواخلي، هسې پیرنګونه شروع کړي، بیا یې د مچ جیله ورسېدی، او دماغ یې خلاص، آی څه چمپه ما اوس. دلته چې دا ښځې خبرې شروع کړي، پر ژبې زار پراته دي، جوابونه وایه، لغازونه وایه، پر نامې خبره باندې دروازه په زوره بندوه. د ښځې د کم عقلۍ یوه لویه علامه دا ده چې دا پر یو شي په خښ مې دروازه په زوره بنده کړه، پرده په زوره یې لکه ګیلاس چپک کښېږده، په جیټ باندې درب وکړه. دا د ښځې د بېوقوفۍ لویه علامه ده، دا چې د پلار د کور مېلمنه کېږي هغه په دا تورو باندې کېږي. هلکه خیر دی څه کوې یار، خبره هم درته وکړه، ته لا نه سره شنې. د ښځې عادت دا دی، نارینه خبره وکړه 5 منټه بعد خبره ختمه، دا یې نه سره شنې. بیا هم تندی تریو، ماښام هم تندی تریو نیولی دی، سهار هم تندی، کالي درته وزړوي، پټو درته وزړوي، چوټې سمې کړي، ولاړې سره باندې ووځې. ته چې رالې نه دا نه راځي، په انجونو باندې کار در کوي، په زامونو کار در کوي. دا د دې لویه بې عقلي ده چې د کور مېلمنه چې هغه په دا تورو باندې مېلمنه شي. هلکه 5 منټه ښځه نه ده، ښځه 5 منټه د خپل خاوند ته ټیم ورکړي چې ویې ول، هغه یې وویل 5 منټه بعد بیا یوه میاشت دا ستا په کنټرول کې دی چې زړه دې غواړي هغه چمونه په وکړه، چې کله خوش کو غوسه ځینې ولاړه چې زړه دې غواړي بیا هغه ورباندې وکړه. خلک خو هسې پرونی چا میسیج د باره څه کړی، ویلې ول زه عاشق یم. عاشق نو بیا ویلې ول اوس مې بس دا تر جوړ کړی، مور پلار د انجلۍ ماته نه راکوي، نو بیا نو اوس زه تعویض به کوم په دې مور پلار چې د انجلۍ ماته راکوي، ماته جایزه ده. ما ورته ویل که ستا په خور چا تعویض وکړي څه چم کوې؟ ستا پر خور یو سړی عاشق شو، نرمې خبرې به نه کوې، یا نو پروا نو یې مه کوه بده ښه، نه نه نرمې څه پلار خو دې نه دی ورور. ته که ستا په خور باندې چا تعویض کوي څه چم کوې؟ مړې کوې؟ و مړې کوې که نه؟ و کوه مې. ته چې د بل په خور کوې هغه څنګه کیسه ده؟ څنګه د بل په خور تعویضونه کوي؟ خیر خو به یې ستا په خور ستا په لور که چا وکړي، که ستا په مور تعویض چا وکړي چې دا رایله کې څنګه بیا دې خوښه ده؟ یا زه جنګ کوم. ښه دی دلته ځان عاشق بولي، هغه بل بیا دروغجن بولي. ما درواغ مه وایه، تعویضونه ماویضونه نشته، دا یې اسانه ده. ستا به د چا لور یو سړی بل میسیج کړی و باره سه ول مولوي صاحب زما د استاد سره و، ما استاد ستوري زه پره نه وایم، هغه مقدسه کیسه وایم. نو ما ډېر وخت ورسره تېر کړي، نو بیا ولا بل ورځ مې مرکه ورته وکړله د لور، نو ماته یې نه کړه. نو بیا وایي به ډېره مې خوا جنبت ده شوه، ډېر دا اوس جایزه ده. ما نو څه دي نو و جایزه ده، پروا نه لري. نو تا سل کاله د یو چا سره کلینري کړې ده، د چا سره دې مستریتوب کړی، چا سره چوټیتوب کړی، سبا ته مرکه ورته چې ما ته لوره هغه یې نه کېده، ته بیا جېش کنځای کوې. دا دې که چا ته وایه یاره ما ستا سره 20 کاله تېر ستا پرتوګ وکړه، ماته یې راکړه، بیا دې بي ډېره معافي دا راکړه، ما ته څه چم کوې؟ که نه کوي در بیا ته خوا به دی. ول ما ډېر وخت ورسره تېر کړي، زه د شاګرد وم، زه د چوټو ولم، ما بل مرکه ورته وکړه، ما دا لور راکړه، ده نه کړه. نو دا څنګه کیسه ده؟ جایزه ده؟ ای توبه. ویلې ول زه تعویض په مور پلار کوم چې دا لور ما ته راکړي، زه پر عاشق یم. ستا مخ وګوره، عاشقي وګوره، عاشق و مجنون و د رښتیا و. دا لیلا د اکا لور و، په ټول ژوند یې لاس هم نه دی وروړی، په ټول ژوند یې لاس هم نه دی وروړی. صحیح شو؟ دا د رښتیا و، مجنون د عاشق و. نورګر د ټګي ده، د 2 نمبرې ده، یو شی نشته.
مجنون خو به هغه و چې سپی به یې ولید هغه بیا هم مچه کوي دا زموږ د لیلا په کوڅه کې نن راتېر شوی دی د لیلا په کوڅه کې نن راتېر شوی پلار بوته یې ول دغه لره حج له درځه ولاړ شه حج هلکه دا دنده پرېږده دی چې حج ولاړې طواف یې کوي ول یا الله د ټول جهان د ګناو مې توبه ده د لیلا سه مې نه ده توبه د لیلا سه مې نه ده توبه دا یې په طواف کې ویل موږ هغې ورسه تعویضونه په کوم ځای شکل ستا مخ وګوره ستا شکل وګوره هغه خاندانه پلارداره د لوړه قوم سره تعلق لري ته جد یې ته کمسل یې کمینه یې ذلیله یې رذیله یې هسې د چا پر خاندان به ګوتې ږدې زه تعویضونه کوم بیا به ورسې پر ملایانو تعویضونه کوي املا هم 5,000 روپۍ چې واقع تعویض ورکوي دا ملایان به د جهنم په هغه اخره کنده کیږي چې مولوي صاحب ستا په لور که چا تعویض وکړي ته څه چم کوې د بل لورې دی اسانه سولې بس دا نو دا چې نو بیا ښه ټیټ حکومت راشي بس دا یو پیر راولې خاص پر دغه غوړه باندې تیره توره ورږدې دا سر ټیم پرې کوي دا رقم پیران ښیم باچا هغه نه ښیم پلاردار خاندان کورنۍ نه ښیم دا رقم پیران ښیم چې د بل په لوڼو باندې تعویضونه کوه ورسه د پښو خاورې راوړه خاص کر دا په بنګېګړ کې بیخي ډېر کېږي زموږ ته شیګانې ډېر کوي بس مچ کې بیا اوریجنل هندوان دي هغه یې کوي مسلمانان تقریبا کم دي کوي نو هغه بیا د ټګانو زامن دي هغه ادم ستا داسې درواغ درته وایي پیر له ښځه ورغله چې ورله پیر نو داسې رنګ دی ښایستې څوڼې ده سپینه لنګوټه یې ده داسې ژړې ده ښځې ورته وویل چې دا پلانی سړی کوم یو تعویض راوکړه پیر ورته ویل ول و تعویض در کوم یو شرط لرم ول شرط چیش دی شرط دا دی چې زه دا ام ښځه پیژنم ام پیر صاحب پیژنم دا چې اقندار والا په رسمیت دی پیژنم په رسمیت چې اوس تیله راستی پر لاس مچه کوي پر لاس او زه لمونځ هم نه ورکوم ورته ویل دی به وکړم زه به زما کور والا پلار کره واستوم ته زما سره شپه تېره که بس بالا به تعویض درکړم دا سړی به ستاسې خدای په نامه کې سوی هغه بل ځای واده ماده وشیان وسو دا مې د پیرانو حال دی صحیح سلو دا پولیس صاحب دا نوراني ماجد الله نه دی وایي دا د پیرانو ډېر خلاف دی زه د هغه پیر خلاف یم چې ستا په لور تعویضونه کوي بیا بل څوک بیا زه دا پیر ښه یم چې په تا تعویضونه کوي په تا اوبه وچرې ستا لور بیا زه دغه ښه یم ونه غواړې دغه پیر خدای دې در نصیب کړي ښه بس نور سبق خو بس دی یار خو خبرې مې درته وکړې بس زه به م عمل کوشش وکړم تاسو هم د عمل کوشش وکړئ الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې زموږ ژبه زموږ عقیده زموږ فکر زموږ دماغ زموږ لاره برابر کړي الله دې پر هغه لاره برابر کړي چې الله او د الله د رسول خوښه لاره وي خدای دې د هغه لارې راچپه کړي چې د الله او د الله د رسول ناخوښه لاره وي خدای پاک دې هدایت راته وکړي ما ته تا ته ګر جهان ته وګر جهان ته دې الله هدایت وکړي الله دې د مرګ پر حال دا توره نصیب کړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله درنو دوستانو زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دینی خپرونې او نور اړین دینی مسایل تاسو ته